هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د لړم 4مه نیټه ده چې د 2025 کال د اکتوبر له 26مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ د غزا عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د کبانو پالنې فارمونه زیات شوي. د 3.5 میلیارد افغانیو په لګښت 22 پروژې منظور شوې. نږدې 800 افغان کورنۍ له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستنې شوي. او 1.5 میلیونه فلسطینیان په غزه کې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د کبانو پالنې فارمونه زیات شوي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د کرنې مدیریت وایي د سیمې د خلکو لیوالتیا د ماهي پالنې فارمونو جوړولو ته زیاته شوې ده. د دغه مدیریت د معلوماتو له مخې د مهال شاوخوا 20 د ماهي پالنې فارمونه په دې ولسوالۍ کې فعالیت لري. مسؤلین زیاتوي له هغه وخت راهیسې چې د اسلامي امارت نظام حاکم شوی، د کبانو د پلور بازار هم د تیرو کلونو پرتله ډیر پیاوړی شوی دی. د 3.5 میلیارد افغانیو په لګښت 22 پروژې منظور شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 22 پروژې منظور کړي. په منظور شویو پروژو کې استنادي دیوالونه، تنلونه په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه، د میدان وردګ ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د لیلې ودانۍ او په مختلف ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع پروژو د پاتې چارو بشپړول شامل دي. نږدې 800 افغان کورنۍ له ایران او پاکستان هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمیسیون مسؤلینو خبر ورکړی چې پرون له ایران او پاکستان 295 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. مسؤلین وایي چې له دې ډلې د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 50، د اسلام کلا له لارې 450، د سپین بولدک له لارې 506 او د هلمند د بهرامچي له لارې 115 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. یاد کمیسیون ویلي چې دغه راز 200 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي، 313 راستنه شوو ته سیم کارتونه او سلګونو کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. او وروستی خبر ده چې 1.5 میلیونه فلسطینیان په غزه کې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې د مهال 1.5 میلیونه فلسطینیان په غزه کې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي چې سلګونه زره کسان په غزه کې خپلو کورونو ته ستنېږي، خو د هغوی کورونه ویجاړ شوي، سرپناه نه لري او ځینې د ځان د ساتنې لپاره د وړو وریجو له بوجیو څخه جوړ شوو ترپالونو څخه استفاده کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي سره له دې چې اوربند اعلان شوی، خو لا هم سیستماتیک محدودیتونه له امله د مرستو رسونو له خنډ سره مخ ده. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.